درې قسمه خلکو ته حضرت جبرئیل علیه السلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خیره کړی دي او یو ځای کې جبرئیل علیه السلام خیره کړی دی او د پاسه په باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک آمین ویلي دي. دا کم درې کسان بدبخته کسان دي، دنیا او آخرت دواړه د دې خلکو تباه دي. حضرت کعب بن عجرة رضی الله عنه وایي ویوزر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته وی تاسو منبر ته نږدې راشئ. نو کله چې مونږ ورنږدې شو نو پیغمبر علیه السلام د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ قدم کېښودو او وی فرمایلی آمین. او چې کله نبی علیه السلام د منبر شریف په دویمه پوړۍ باندې قدم کېښودو نو بیا فرمایل آمین. او چې د منبر شریف په دریمه پوړۍ باندې قدم کېښودو نو بیا فرمایل آمین. نبی علیہ السلام خطبه ویلا، د خطبې نه چې کله فارغ شو لاندې راکوشو وی ما ورته وی د الله رسول مونږ ورته وی د الله رسول څه عجیبه کلمات هم درنه واورېدل. کله چې تاسو منبر ته ختئ تاسو درې ځله آمین ویلي وو. وی پیغمبر علیه السلام راته وی کله چې زه د منبر شریف په اولنۍ پوړۍ باندې وختم وی دغه ټیم کې جبرئیل علیه السلام مبارک ما ته راغو او ما ته وی د الله رسوله هغه کس دی هلاک شي چې د هغه باندې د رمضان مبارک میاشت راشي او بیا خم پکې دغه مغفرت ونشي. وی ما وی آمین. او چې کله په دویمه پوړۍ باندې وختم وی جبرئیل علیه السلام راته وی هغه کس دی هلاک شي چې د هغه په وړاندې ستاسو نوم مبارک واغشتی شي او هغه په تاسو درود شریف ونوي. وی ما وی آمین. او چې کله د منبر شریف په دریمه پوړۍ باندې ختم نو جبرئیل علیه السلام مبارک راته وی د الله رسول هغه کس هلاک شي چې د چا په موجودګۍ کې د هغه مور او پلار یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې موجود وي او دی د هغې خدمت ونه کړي چا ورته دعا وکړي او دی لاړ شي جنت ته. وی ما وی آمین. زموږ عزتمندو اوس دا درې کارونه که په موږ او تاسو کې موجود وي بیا زموږ او ستاسو هلاکت کې هېڅ شک شبه نشته. اول د رمضان مبارکه بهترینه میاشت چې هغه زموږ نه په ګناهونو او غفلت کې تېره شي. دویم چې د نبي علیه السلام نوم مبارک واغشتی شي درود شریف ویل په تاسو واجب شول، یو ځل ویل واجب شل. یو محفل کې د نبی علیه السلام نوم مبارک بار بار اغشتی کېږي بیا مستحب عمل دی. که وی ډیل وی اجر په رب العالمین درلې درکوي. علماء لیکي وایي په ټول عمر کې یو پېړۍ درود شریف ویل فرض دی. دومره لوی د اهمیت والا عمل دی دا چې کله د نبی علیه السلام نوم واغشتی شي موږ به وایو صلی الله علیه وسلم. صحیح دی انشاءالله. او بله خبره چې د مور او پلار نافرمانه انسان ته نبی علیه السلام خیرې کړی دی. د در منصور د بعض روایاتو معلومیږي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرئیل علیه السلام په خپل وی ای د الله رسول آمین په وای چې د دین خم سخت خیرې شي. اول د جبرئیل علیه السلام خیرې څه کمې وي چې د پاسه په د دوه جهانو سردار مبارک امین ویلې څومره سخت خیرې شي. محترمو نو محترم په موږ له هم پکار چې د دې درې قسمه خطرناکو خلکو نه مخ پر ځان وساتو. چېرته د مور پلار نافرماني ونه کړو چې د نبي علیه السلام نوم مبارک واغشتی شي ډایرکټ به وایو صلی الله علیه و آله وسلم. او د رمضان رنګه میاشته کال کې یو ځل راځي چې دا میاشته انسان د نورو میاشتو رنګه په غفلت ګناهونو کې او په لهو لعب کې تېره کړي. زما په خیال د ده نه به بل لوی بدبخت انسان نه. کم انوارات، کم برکتونه، رحمتونه، مغفرت د جهنم نه د خلاصې دا خو بهترینه میاشت او کم انوارات چې دې کې راوریږي نور میاشتو کې داسې انوارات نشته.